کېدای شي دې نه مخکینی لیکچر لږ کنفیوزینګ غوندې کړو تاسو ته، خو دا یو به انشاءالله ډېر اساني او ډېر په اسانه به اوس دا لږ برابر کړو. ټیک شوه. د دې لپاره اول خو به زه دا یو ډیو لري کړم، دا پکې ایکسټرا ما اډ کړه پریکټس لپاره، دا به ترې لرې شي یو ډیو، دې نه به هم دا بیکګراونډ کلر لرې شي، د دې یو نه به هم دا لرې شي، دا راغی دغه شان. اوس په دا داسې کوو، په دې باندې موږ پراپرټي هیډر کوم رو چې و په دې باندې موږ اول پراپرټي اپلای کړو ډسپلی فلیکس، هغه فلیکس ډسپلی شوی. بیا اوس په دې کې بله پراپرټي چې فلیکس سپیس آی تھنک فلیکس جسټیفای کانټینټ. نو بیس لاین مطلب لاندې به سایټ ته دغه شي، سنټر اینډ فرست بیس لاین، فلیکس اینډ فلیکس سٹارټ، لیفت رائټ سپیس بټوین، دا ټول پراپرټیز چې کوو دلته کې چې براوزر کې داسې ښکاري. جسټیفای کانټینټ پراپرټي ما په دې اپلای کړه، دا بیس لاین نه ده. سنټر مطلب دا ګوره سنټر پراپرټي مې په اپلای کړه، نو فلیکس کې چې څونه ډیوز دی هغه ټول د بای ډیفالت سنټر ته راوستل، چې اینډ په اپلای کوم دواړه یو اینډ ته بوتلل، فلیکس اینډ مې په اپلای کړو نو فلیکس اینډ ته یې راوستل، فلیکس سٹارټ چې دی هغه دلته کې به یې راولي، انهیرټ مطلب دا چې د پیرنټ نه ورته دغه شي، او لیفت نارمل ورډ رائټ سپیس اراوند. بس ګوره دا پراپرټي ده، سپیس اراوند مطلب څه؟ سپیس اراوند مطلب دا چې دې ته به دې سایډ ته سپیس او دې سایډ ته سپیس اپلای کی سیم. نو فرض کړه دې سایډ ته 5 پکسل سپیس اپلای کو، دې سایډ ته هم 5 پکسل سپیس اپلای کو، دغه شان دې ډیو ته هم دې سایډ ته چې څونه سپیس ته 5 پکسل اپلای کو، دې سایډ ته 5 پکسل، نو په منځ کې 10 پکسل راغی او سایډون ته 5 پکسل. د هغه حساب سره اگزامپل په تور نه 5 پکسل ورکو، اوس چې د براوزر هغه څونه یې دی به هغې ته ګورو، د هغې مطابق په دې دواړو سایډونو ته سپیس اپلای کوي. ټیک شوه. دا شو سپیس اراوند، سپیس بټوین چې مې ورته اپلای کو، نو دا دواړه خپل اینډز ته ورسول او د دې په منځ کې اپلای کو سپیس. ټیک، سپیس بټوین چې مې اپلای کو نو دې په منځ کې اپلای کو. و سپیس ایونلی مطلب دواړو سایډونو ته ایونلی سپیس اپلای کوي، یو سایډ ته او بل سایډ ته، نو دې سایډ ته سپیس اپلای کو، بیا یې دا راوستو، نو اوس دې سایډ ته دا بهر سپیس پکې تاسو مې حسابوئ، دا چې دی دا کانټینر دی. ټیک شوه. دغه د کانټینر راغی نور په منځ کې درېواړو یو شانتې سپیس راغی، موږ په اپلای کو دا سپیس بټوین مطلب دا چې کوم سپیس دی هغې د ټول د دې په منځ کې راشي، لکه دلته کې چې څنګه راغلی ټول سپیس دې منځ ته راشي، یو د یو سر ته ورسي بل د بل سر ته. نو په دې باندې زه جسټیفای کانټینټ اپلای کوم سپیس بټوین، د دې سره کوم سپیس چې دی هغه به د دې دواړو په منځ کې راشي، یو سر ته لاړو بل سر ته. بل اوس دا کوم ټیکسټ چې دی دا دلته کې په سنټر کې دی، دلته کې چې دی دغلته کې بره دی او دلته چې دی په سنټر کې دی. په دې باندې به زه اپلای کوم چې الاین آیټمز به زه اپلای کوم سنټر ته، نو کوم آیټم چې دی به بالکل سنټر ته الاین شي. په دې کې بیا نور پراپرټیز هم شته، لکه الاین آیټمز که زه لري کوم سنټر، نو بیس لاین اینډ فلیکس اینډ سٹارټ مختلف پراپرټیز پې زه اپلای کولی شم، خو سنټر ته مې اپلای کړه. د دې نه مخکې چې موږ په کوم سولفټ پراجیکټ کې کړی نو په هغې کې مسله دا وه چې هغه پرفیکټلی الاین سنټر ته نه ورټیکلي، نو ورټیکلي الاینمنټ لپاره چې دی فلیکس ډېر زبردست شی دی. اوس د دې فایده څه وشوه؟ ګوره دا لوګو ده. ټیک شوه. د دې لوګو زه دلته کې هایټ سیوا کوم. ټیک شوه. چې د دې زه څونه هایټ سیوا کوم، دې ټیکسټ ورسره رایټ سایډ ته ګورئ، اټومیټیکلی ورسره هغه بالکل د دې لوګو په سنټر ته الاین کیږي. ټیک شوه. دا ټیکسټ ما الاین سنټر ته کوم، نو دې سره دا دغه شان شو. اوس پې یو پراپرټي بل داسې کار کوم چې دا ای ټیګ لا سټایلینګ کوم او بس دلته کې په دې ځای کې بیا دا اینډ کوو. ټیک شوه. نو دې ای ټیګ له چې زه سټایلینګ کوم،
یو خو به زه واخلم ګلوبل سټایلینګ ټیک شوه یو به واخلم ګلوبل سټایلینګ یا به زه به رقم ټیک شوه په ګلوبل سټایلینګ کې به زه واخلم ای ټیګ او د هغې کلر به زه واخلم ټیک شو په دې کې یو پراپرټي ما یې راکړې وه اوس په موږ دې کې زده کوو بله پراپرټي د CSS ویریبلز موږ په CSS کې هم ویریبلز یوز کولی شو د CSS دا پراپرټیز به زه راوړم دا کلرز دی به سیو کړم د ځان سره په دې فایل کې د ویریبلز فایده دا چې زه فرض کوم خپل تیم کې ما کلر سلیکټ کړی دی اورنج ټیک شو دلته کې او سبا ورځې فرض که دا اورنج کلر زما چینج کوم زم چې په ټول ویب سایټ کې ما دا اورنج کلر اپلای کړی دی زه د خپل ویب سایټ مین کلر چینج کوم او دا اورنج نه دی کومه د بلو کلر ته ټیک شو نو جنرالي که زه فرض که دا کلر ما ډایرکټ داسې اپلای کړی کلر پراپرټي لکه دلته کې چې ما لیکلی ټیک شو په یو ځای کې کلر نو زه یو ځای کې به ګرځم او اورنج به لرې کوم او د اورنج په ځای به بلو لیکم د CSS ویریبل څه فایده وي په یو ځای کې ما کلر دا ډیفاین کړی ټیک شو په یو ویریبل کې دی ویلیو سټور ده هغه یو ویریبل ویلیو زه چینج کوم لکه دا دی پرایمري کلر ما ډیفاین کړی دی ویریبل کې ټیک شو او زه سبا ورځم چې زما اورنج کلر نه دی پکار زما دی کلر پکار دی بلو کلر کم پرایمري کلر چې دی ما کم ځای کې هم څونه یوز کړی هغه د اورنج په ځای بلو یوز شي نو ما صرف یوه ویلیو چینج کړه هغه مې کړه بلو او د هغې سره وګورئ کمال ته څونه ویب سایټ چې دی په ټول ویب سایټ کې هغه ویلیوز چې دی هغه بلو شو نو څونه اسان کار دی چې صرف یو پیر ویلیو چینج کا او د هغې سره په ټول ویب سایټ کې چې دی په هر ځای کې به هغه ویلیو په اسانۍ سره چینج شي نو زده کوو راځئ دغه CSS ویریبل چې ویریبل څه ته وایي ویریبل ډیفاینول لپاره زوډو کلاس دی روټ کلاس په واخلو زوډو او په دې کې دننه چې څه ویلیو هم ډیفاین کې د هغې سینټکس دی چې اول به ترې 2 هایفنز ولګې چې 2 هایفن ولګې بیا فرض که زه ورله اپلای ورکړم چې مای کلر 1 ټیک شو ما دې له څه نوم ورکړو او دې له زه اوس ورکړم چې بلو ټیک شوه یا ورکړم ګرین نو دا پراپرټي ډیفاین شوه مای کلر 1 دې زه اوس په کوم ځای کې یوز کول غواړم فرض که دا دی ټیک شوه ای ټیک زم چې ای ټیک ترې دا د دې ویریبل دا پراپرټي اپلای شي نو طریقه سینټکس دا دی چې VAR به ولیکم ویریبل سټینډز فار ویریبل او بیا به دا پیرنتیسیس اوپن کلوز کم او د دې په منځ کې به هغه نوم دلته ولیکم هغه کم نوم چې دلته هغه نوم ما دلته ولیکو زه اوس پیج ته راشم څه شو مینا کلر شو ګرین اوس که د دې ویریبل ویلیو زه چینج کم د ګرین نه زه ریډ کم نو کلر شو ریډ دقه شانتې خپل ویریبل به ډیفاین کم یو ما دلته کې 2 ویریبلز اغستې دي یو پرایمري کلر دی یو سیکنډري کلر نو زه به دقه نوم ډیل ورکم پرایمري کلر او د هغې کم کلر چې دی کلر کوډ دا یو دی یو پرایمري کلر ویریبل مې اغستی څونه کلرز تاسو ډیفاین کوئ ویریبلز ډیفاین کوئ هغه دلته ډیفاین کولی شئ ټیک شوه یو به والم سیکنډري کلر ټیک شوه او دې له به زه دا یو کلر ورکم ډارک اورنج دا سیکنډري کلر شو ټیک شوه یوازې دا نه چې دوی کې تاسو کلر اپلای کولی شئ په دې کې تاسو نور هم لکه فرض که زه ولیکم چې لکه زه چې 2px ټیک شوه ما یو پراپرټي واغسته 2px او په دې کې زه ولیکم چې 20 پکسل لکه دا هم بیا زه یوز کولی شم ټیک شوه فرض که زه دلته کې ولیکم د دې په ځای ولیکم چې half width ټیک شوه ما دې له نوم ورکړو او دې زه ورکړم 50% ټیک شو دا ما یو پراپرټي ډیفاین کړه half width او دې لوګو له کې ما 100% width ورکړو که فرض که دې زه 50% کول غواړم د هغې لپاره زه یو دا ویریبل ویلیو هم یوز کولی شم هغه دی half width ټیک شوه نو هغه ویلیو چې دا هغه 50% شوه اوس زه دلته کې ویریبل دپاره نه یوز کوم خو دا ما یو ډیمو درکړه چې مونږ یوز کولی شو ټیک شوه نو اوس زه یم څونه ای ټیک چې دي د هغې کلر دي شي پرایمري کلر ټیک شوه
او چې کله بیا په ا ټیک باندې هاور شي سو هاور کې دا غي کلر دي شي سیکنډري کلر ټیک شو او د دې ټیکست ډیکوریشن بزنن کم ټیکست ډیکوریشن نن ټیک شو دا وشو د دې دغه چینج شو بیا کم دا کم لینکس چې دی په منځ کې وزلک سپیس ورکم دا چې دی دا لینکس پراته دا ا ټیک په دې نیو ټیک کې پراته دي نه زه به کې په هډر کې نیویګیشن ټیک ټارګټ کم په نیو کې به ا ولیکم او دې ته به زه ولیکم چې پیډینګ 3 pixels پیډینګ ورته اپلای کم او مارجن ورته اپلای کوم 5 pixels ټیک شو په دې باندې سم مارجن پیډینګ اپلای شو او دا غي سره دې په منځ کې سپیسینګ راغی ټیک شو بیا په نیکست او سی اس په دې کې به ګوګل فونټس انکلود کوو چې موږ په خپل پروجیکټ کې ګوګل فونټس هم یوز کوو